12م درس ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د تیر په شان نن ورځ هم موږ تاسو په دې باندې بحث لرو چې لکه په مخکینی درس کې موږ تاسو یادوري وکړه چې د کوم ډیټا کلیکشن میتود نه موږ تاسو استفاده وکړو. نو په همدې اساس باندې څو پوښتنې دي چې حتمي او ضروري موږ تاسو باید دغه نقطې یا دغه سوالونو ته موږ تاسو باید ځواب ویونکي واوسو او بیا موږ تاسو خپل ډیټا کلیکشن میتود موږ تاسو انتخاب کوو. نو دا ډېره زیاته مهمه ده او په دې باندې باید موږ تاسو پوه شو او د نن ورځې موږ تاسو موضوع چې ده هغه همدغه 15 پوښتنې دي چې د ډیټا کلیکشن په وخت کې موږ تاسو باید حتمي او ضروري په نظر کې ونیسو. ایمني پلان چې موږ تاسو جوړوو لکه څنګه چې بار زه یادوري کومه موږ تاسو باید د شپږو اووه ډاکومنټو دپاره دغه لاندې مراحل ترسره کړو تر څو موږ تاسو یو ښه ایمني پلان د خپلې پروژې دپاره ولرو. د ننني درس موضوع هم په دریم سټیپ پورې مرتبطه ده. موږ تاسو لومړی سټیپ په بشپړ ډول لوستلی دی، دوهم سټیپ هم، او نن په دریم سټیپ باندې تقریبا نیمایي ته یې رسېدلي یو. په دې باندې بحث کوو لکه څنګه چې په مخکیني درس کې 11م درس کې موږ تاسو مختلف ډیټا کلیکشن میتودو سره اشنا شو او د هغو ګټې او زیانونه مو پېژندل چې کوم میتود د کومې ډیټا دپاره استفاده کیدی شي او ګټې او زیانونه یې څه شی دي. نو په همدې حساب باندې د نننۍ ورځ د درس هم د ډیټا کلیکشن مربوط دی او ډېر مهم درس دی. خدای دې وکړي چې تاسو یې تر اخره پورې د ما سره وګورئ. لکه دلته موږ تاسو په 11م درس کې د ډیټا کلیکشن مختلف میتودونه یعنې چې موږ تاسو په هغو باندې ډیټا جمعواري کوو ولوستل او په دې باندې پوه شو چې کوم میتود باید د کومې ډیټا دپاره استفاده کړو او ولې باید استفاده کړو، کوم میتود ډېر قیمته پرې وځي، کوم د میتود استفاده کول ډېر سخت دي. نو په هغو ټولو باندې موږ تاسو خبرې وکړي په همدې حساب باندې چې موږ یو ښه ډیټا کلیکشن میتود ځان ته انتخاب کړو. نو باید موږ تاسو د لاندنیو پوښتنو سره حتمي او ضروري اشنا شو چې هغه دغه تقریبا 15 پوښتنې دي. ډېرې زیاتې مهمې پوښتنې دي. دا په دې خاطر باندې دي چې موږ تاسو کوم یو میتود د کوم فعالیت لپاره په کار باندې واچوو تر څو هغه مطلوبه نتیجه چې موږ تاسو مطلب دی هغه لاسته راوړو. لومړنی کوشن مارک یا هغه چې دی هغه وټ دی. نو وټ په دې معنی باندې دی چې موږ کوم قسم ډیټا ته ضرورت لرو. یعنې ما مطلب دلته داسې دی چې آیا موږ کوانټیټیو ډیټا ته یعنې کمیتي ډیټا چې ورته وي یا که کوالټیټیو ډیټا چې کیفیتي ډیټا ورته وي چې موږ تاسو کوم یو ته ضرورت لرو. یعنې دا ډېره زیاته مهمه ده چې اول په دې کانسپټ باندې څنګه وکړو ځان پوه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې کوانټیټیو ډیټا او کوالټیټیو ډیټا لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم ویلي وو په خپل منځ کې ډېر زیات فرقونه لري او موږ تاسو مثلا په کوانټیټیو ډیټا په ډېره اسانۍ تحلیل کولی شو ولې کوالټیټیو ډیټا په اسانۍ باندې تحلیل وړ نه ده. او یا موږ تاسو مثلا مختلف میتودونه ذکر کړي وو چې موږ تاسو کولی شو چې په کومو میتودو باندې موږ تاسو کوانټیټي ډیټا لاسته راوړو. د مثال ډول لکه موږ تاسو هلته ذکر کړی وو په 11م درس کې چې د سروې په واسطه باندې مثلا یا د لابراتوار واسطه یا ډاکومنټري ویو یا مثلا
ډایرکټ ابزرویشن موږ تاسو کړلی شو چې د یوه پوسته باندې په پریمانه ډول موږ تاسو کوانټیټي ډیټا موږ تاسو څنګه کړو لاسته راوړو او په دې باندې هم بحث کړی و چې د کوالټیټي ډیټا دپاره عموما انټرویو او فوکس ګروپ بهترین چایسونه دي یعنی که تاسو ضرورت ولرئ چې کوانټیټي ډیټا لاسته راوړئ نو تاسو باید سروې کانډکټ کړئ ډیسک ریویو وکړئ ابزرویشن وکړئ مثلا یا لابراتوار ته مراجعه وکړئ لکه په ځینې کیسو کې یا مثلا د ساینس کې مثلا تاسو غواړئ یوه تجربه وکړئ تاسو معلومات لاسته راوړئ نو تاسو لابراتوار نه استفاده کړلی شئ چې خپله ډیټا تاسو کلیکټ کړئ او هغه ډیټا وي کوانټیټي ډیټا او که تاسو وغواړئ چې کوالټیټي ډیټا لاسته راوړئ نو تاسو بیا باید مجبور یې چې یا انټرویو کانډکټ کړئ یا څنګه کوئ فوکس ګروپ په هر صورت باندې دا ډېره زیاته مهمه ده چې په دې باندې پوه شئ چې موږ تاسو کومې ډیټا ته اړتیا لرو د مثال په ډول ځینې وختونه موږ تاسو سنسټیو انفارمیشن یا پرسنل ډیټا خپله لکه چې دا پوښتنه کې څه کلن یې تعلیم دې څه دی د موبایل شمېره فرضاً جنډر دین دا خشن چې موږ تاسو پوښتنې کوو یا مذهب دلته سنسټیو ډیټا ویل کېږي د موږ تاسو دا په کار وي او موږ تاسو کانډکټ کړی فوکس ګروپ وي نو په فوکس ګروپ کې دا بیا د دې وړ نه ده چې موږ تاسو دا ډیټا لاسته راوړو ځکه چې فوکس ګروپ کې پرسنل ډیټا لکه مخکې ما یادواري کړې وه موږ نشو کولی کلیک کړو ځکه په هغه کې صرف خلک نظر ورکوي د دې لپاره موږ کله چې مثلا که موږ چا پرسنل ډیټا په کار وي موږ نشو کولی چې د دې لپاره فوکس ګروپ مثلا کانټاکټ کړو د دې لپاره مثلا موږ تاسو باید انټرویو وکړو یا مثلا د یوه نفر نه په دې شکل باندې معلومات باندې واخیستی شي چې ښه میتود یې هغه څه دی هغه انټرویو ده یعنې کله چې موږ تاسو سنسټیو انفارمیشن د یو چا نه اخلو په حساب باندې یعنې مو مطلب دلته دا شته چې موږ کومې ډیټا ته ضرورت لرو کوانټیټیو کوالټیټیو دا یوه مهمه پوینټ دی او یا مثلا سنسټیو انفارمیشن ته چې هغه لکه عمر دین د پلار نوم چیرته اوسي مثلا لکه ټول لس پرسنل انفارمیشن د سنسټیو انفارمیشن کې نو اول باید په دې باندې پوه شو کانسپټ دا ده چې موږ کوم ډول ډیټا ټولو باید بیا د مغو ډیټا په مطابق موږ هماغه ډیټا کلیکشن میتود ته چې ما مخکې ذکر کړی دی باید موږ تاسو مراجعه وکړو بله پوښتنه هوده د دې مطلب دا ده چې موږ تاسو خو ډیټا یو سورس باید معلوم وي ډېره زیاته مهمه دا ده چې موږ تاسو پوه شو چې موږ ته ډیټا څوک پرووایډ کوي یعنې یو سورس باید وي چې تاسو ته ډیټا پرووایډ کړه څه تاسو هغه خپل شاخص دپاره یا انډیکیټر چې تاسو ډیولپ کړی دی یا ورته هم ټارګټ سیټ کړی دی تاسو ته هغه ډیټا په لاس باندې درکړي د مثال په ډول که چېرته موږ د ډېرو زیاتو خلکو نه په مختلفو ځایو کې فرضاً موږ تاسو څنګه کړو ډیټا جمعواري کوو او یا غواړو چې مثلا هغه کې خلکو ته موږ تاسو ورسي یعنې د هغو نه ډیټا جمعواري کړو نو موږ تاسو باید دلته خپل هغه ډیټا کلیکشن میتود باید وپېژنو چې په څه ډول له خپل سورس نه په حساب باندې موږ تاسو ډیټا جمع کولی شو یعنې دا ډېره زیاته مهمه ده چې موږ تاسو خپل سورس وپېژنو او په دې باندې پوه شو لکه ما چې مخکې یادواري وکړه چې واټ یعنې کومه ډیټا موږ ټولوو او بیا موږ تاسو څنګه وکړو خپل ډیټا کلیکشن میتود ته موږ تاسو باید مراجعه وکړو په حساب باندې یا د مثال په ډول باندې تاسو یو ټول ډیزاین کړی دی یا مثلا سروې ده یا مثلا
انټرویو د مثال په ډول باندې یا مثلا کوم بل ټولز دی تاسو ورکړی دی یا لکه ډایرکټ ابزرویشن لپاره هم ځینې وخت ټولز موږ تاسو ډیزاین کوو چې هلته موږ تاسو ابزرویشن کوو هغه ټیک مارکونه پکې اچوو هغه په ډېر پیچلي شکل دی یا په ډېر ساده شکل دی یا د مثال په ډول هلته اړتیا شته چې یو څوک هغه فورم مثلا فسیلیټیټ کړو په حساب باندې د خلک سره کانورسیشن ولري یعنی د مثال په ډول موږ په یو ځای کې د شورا د اعضاو ته داسې د کلي محلي شوراګان چې دي دوی ته دنده سپارلې وه چې دوی د خپلو پروژو نه نظارت وکړي او موږ دوی ته یو فورم ډیولپ کړی و په حساب باندې هغه کې به دوی خپله ډیټا جمعواري کوله اکثریت وخت به داسې وه چې مثلا هغه ټول یا د موږ تاسو کوم ډیټا کلیکشن ټول چې و هغه ډېر دوی ته پیچلی وه د دوی د سواد کچه ډېره کمه وه دوی په دې باندې نه پوهېدل چې دا فورم څنګه مثلا دوی ډک کړي نو په دې وخت کې به مثلا اکثریت وخت ضرورت کې دا چې موږ د دوی سره کومک وکړو تا وخته پورې چې دوی د دوی سره مثلا بلدتیا پیدا کړه چې څه رقم ډیټا مثلا دوی ټیک مارک په حساب باندې نو دا ډېره زیاته مهمه ده چې پوه شو د موږ تاسو د ډیټا سورس څه شی دی او په کوم شکل باندې کولای شو چې د خپل ډیټا سورس نه موږ تاسو ډیټا جمعواري کړو یو بله خبره ډېره زیاته مهمه دا ده چې موږ تاسو کله چې ډیټا جمعواري کوو سورس هم معلوم شو یعنی یو څوک تا ته معلومات درکوي سورس په دې معنی باندې ځینې وخت مثلا خلک وخت نه لري یعنی وخت هم ډېر زیات مهم دی چې هغه موږ تاسو باید په نظر کې ولرو چې چا نه موږ پوښتنه وکړو چې هغه نفر چې موږ تاسو ډیټا کې چې آیا ته 2 ساعته وخت لري یا 1 ساعت وخت لري چې موږ ته دغه معلومات تاسو په لاس راکوي یا مثلا موږ سره انټرویو وکړئ یا د فوکس ګروپ کې برخه واخلئ یا مثلا دغه سروې فورم ډک کړئ دا ډېره زیاته مهمه ده په دې باندې باید پوه شو چې د موږ تاسو ډیټا سورس موږ تاسو ته دا معلومات پرووایډ کولی شي که نه شي کولی بله زیاته مهمه خبره دا ده چې یعنی بل سوال د موږ تاسو دا ده چې how often یعنی دریم سوال په حساب باندې often مثلا how often یعنی په کوم وخت کې موږ تاسو باید ډیټا خلک راکړي ډېره زیاته مهمه ده موږ کله مثلا ضرورت لرو دغه ډیټا ته ځینې میتودونه کې مثلا موږ تاسو که چېرته غټه سروې موږ تاسو کنډکټ کوو نو د موږ تاسو ډېر وخت ضایع کوي نو موږ نشي کولی چې په هر وخت کې مثلا موږ تاسو خپله سروې کنډکټ کړو په هر موسم کې یعنی هغه ډېره قیمتي تمامي موږ تاسو ته یا مثلا د راپور لیکل یا مثلا ځینې میتودونه چې دي لکه ابزرویشن انکسپنسیو دي یعنی مطلب ارزانه دي او په ډېره چټک ډول موږ تاسو کولی شو چې د ابزرویشن د لارې موږ تاسو خپله ډیټا څنګه کړو جمعواري کړو ولې ځینې میتودونه چې دي هغه مثلا ډېر پیچلي دي یا مثلا هغه سروېګانې چې په ډېر غټ شکل باندې موږ تاسو اجرا کوو نو هغه موږ تاسو نشي کولی چې هر وخت کې موږ تاسو هغه په لار باندې واچوو او د یو دپاره بیا راپور ولیکو نو ډېره زیاته مهمه ده چې موږ په کوم وخت کې ته اړتیا لرو او د هغو په نظر کې نیولو سره موږ باید خپل شی انتخاب کړو ډیټا کلیکشن میتود انتخاب کړو بله خبر دا ده چې موږ تاسو په خپل لاک فریم کې په مختلفو لیولو باندې شاخصونه لرو چې امپاکټ دی آوټکم دی آوټپوټ دی انپوټ دی موږ تاسو کولی شو چې انپوټ او آوټپوټ شاخصونه
په هفته کې یا په میاشت کې موږ تاسو دغه نه څنګه وکړو دغه دپاره معلومات جمعوری کو یعنی ریګولر شکل ولی موږ تاسو نشي کولای چې د آوټکم شاخصونه د آوټکم لیول شاخصونه یا د امپاکټ لیول شاخصونه موږ تاسو په میاشت کې مثلا هغه مثلا څه ورته وایي دې لپاره ډیټا کلیکشن وکړو میژرمنټ یې وکړو ځکه آوټکم داسې یو شی دی چې لکه څنګه چې مخکې په ده باندې رڼا اچول شوې ده چې هغه یو چینج دی او چینج ډېر زر نه معلومیږي یعنې موږ تاسو باید د آوټکم دپاره په ځینې وختو کې موږ تاسو آوټکم انډیکیټرز چې میجر کوو هغه په کوارټرلي لیول وي یا مثلا په شپږ میاشتې کې چې کله موږ تاسو پروګرام روان کړی وي یا موږ تاسو اکثریت وخت آوټکم شاخص لپاره خپل ټارګټ سیټ کړی وي په مغه ټارګټ باندې موږ هغه شپږ میاشتې یا څلور میاشتې یا یو کال کې موږ تاسو آوټکم څنګه کوو میژرمنټ یې کوو ولې اوورال داسې دی چې موږ ډفرنټ ټایپ اف آوټکم لرو لکه شارټ ټایم آوټکم لکه دا اوس چې ما څنګه تاسو یادوري وکړه چې شپږ میاشتې یا څلور میاشتې کې موږ تاسو کوو ولې آوټکم چې دی اوورال په وخت کې باید چې موږ تاسو کله پروژه تکمیل کړو د هغه نه شپږ میاشتې وروسته یا یو کال باید موږ تاسو خپل آوټکم څنګه کړو میجر کړو چې موږ تاسو څومره تغییر یا چینج واستلی دی ډېره زیاته مهمه ده او په دې باندې موږ باید تاسو پوه شو چې کله موږ ډیټا کلیکشن کوو او دغه ډیټا کلیکشن لپاره یعنې د وخت په نظر کې نیول سه چې د فریکونسي چې ده د هغې لپاره کوم میتود فوق العاده میتود دی چټک ځواب موږ تاسو ترکیب په حساب باندې موږ تاسو په زودترین شکل باندې ډیټا جمعوری کولی شو یعنې مختلف میتودونه دي لکه په ابزرویشن کې موږ تاسو ډېر زر ډیټا په لاس راوړلی شو په غټه سروې کې چې موږ تاسو کانډکټ کړي وي یا عموما په سروې کې وخت ډېر ضایع کیږي یا لکه په انټرویو کې مثلا هغه سروې نه زیاته وختګیره ده په حساب باندې نو مختلف میتودونه دي یا لکه ډیسک ریویو نو وخت یعنی کله موږ دا په کار باندې اچوو کله هم په کار دی معلومات کله ورته ضرورت لرو نو ډېره زیاته مهمه ده چې پوه شو چې کوم میتود ښه نتیجه ورکوي بل سوال چې دی بیه هم دی د ده مطلب دا ده چې تاسو ته یو خو هو چې تاسو ته څوک ډیټا پرووایډ کوي دا هم دی یعنې د ده مطلب دا دی چې تاسو ته څوک ډیټا جمعوری کوي یعنې تاسو ته ډیټا څوک هغه نفر چې ډیټا تاسو ته ډیټا کلیکشن کا آیا هغه یو ښه سکیل لري یو ښه ابزرور دی په حساب باندې یعنې هغه کله چې مشاهده کو په حساب هغه کولای شي چې د مشاهدې په اساس باندې سم معلومات جمعوری کا یا په انټرویو کې یو ښه انټرویور دی په حساب باندې یو ښه مرکه کوونکی دی آیا هغه د دې سکیل لري یا ماډریټور دی په حساب باندې د هغو د تعلیم سطحه څومره ده آیا په هغو لنګویج باندې یعنې کومه ژبه چې موږ تاسو خلک خبرې کړو د اوسه بلدتیا لري که نه لري مثال په ډول که څوک په درینشینه ساحه کې چې هلته خلک په دري ژبه خبرې کو یو داسې څوک موږ تاسو ولیږو چې هغه په تنها د پښتو ژبې څه بلدتیا ولري او په دري ژبه باندې هغه بیخي ونه پوهېږي نو هغه نفر به ونه شي کولی چې هغسې سم معلومات را جمعوري کړي یا مثلا که د پښتنو منطقې ته داسې څوک ولیږو چې هغه تنها په دري ژبه خبرې کولی شي نو موږ تاسو نه شي کولی چې هغه کوم مطلوب معلومات چې موږ تاسو ته هغه لاسته راوړو حتی دې پورې ډېره زیاته مهمه ده چې لهجه د خلکو یو شی وي مثال په ډول که فرض کړو اوس دري ژبه په بدخشان کې هم ویل کېږي په تخار کې هم په کابل کې هم په غزني کې هم ولې د بدخشان د خلکو لهجه تفاوت لري ځینې لغاتونه ځینې اصطلاحات
هغه په مختلف شکل کې استفاده کوي. یا که فرض کړو د وردګو د کندهار د خلکو د پښتو لهجه یو شی نه ده، یعنې په دې مطلب چې هغوی مختلف لغاتونه استفاده کوي. یعنې موږ تاسو باید دا ډېر په نظر کې ونیسو چې څوک په کومه ژبه خبرې کوي، یعنې هغه د ژبې په حساب باندې حتی د کلتور او کلچر چې د پوره بلدتیا ورسره ولري، او د تعلیم په حساب باندې چې د نفر چې ماته ډیټا جمعآوری کوي څومره تعلیم لري، تعلیمي سطح یې څومره ده، هغه څومره سکیل لري په دې حساب باندې. یعنې مطلب د ما سکیل نه دلته دی چې هغه څومره ښه مرکه کوونکی دی، څومره ښه مشاهده کوونکی دی. یعنې دا ډېر زیات مهم دي. په ځینې وختونو کې موږ تاسو ضرورت لرو چې یو ټولز موږ تاسو فرضاً جوړ کړی دی، په کې ډیټا کلکشن کو مختلفو ژبو ته یې وژباړو. لکه موږ تاسو په مثال کې دلته وینو چې ځینې فورمونه هم پښتو ته دري ته او انګلیسي ته څنګه کې ژباړل کېږي په حساب باندې. باید په دې باندې پوه شو چې ټکنالوژۍ ته ضرورت شته که نشته. د مثال په ډول تاسو فرض کړئ چې د افغانستان نه د باندې تاسو ډیټا کلکشن کوئ، یو ریسرچ کوئ، او تاسو فرضاً په چین کې درس یایئ، او تاسو هلته د چین په یو مارکیټ کې تاسو دکترا کوئ یا ماسټري کوئ یا یو بل کوم ریسرچ تاسو کنډکټ کړی دی، د چین په مارکیټ کې باید تاسو ریسرچ وکئ. نو تاسو هلته خو چینایان دي، هغه تاسو صرف مثلا د انګلیسي د پښتو سره بلدتیا لرئ، یو چینایي کیدای شي تا نه خپله چینایي ژبه ورته زده وي. نو څنګه تاسو هغه څنګه کوئ پوه کوئ. نو په دې حساب باندې اوس ټکنالوژي ده، لکه مختلف سافټویرونه دي تاسو چې په خپله مادري ژبه یعنې مورنۍ ژبه خبرې وکړئ، هلته هغو ته اتومات په خپله نیټیو لنګویج یا محلي ژبه چې ده په هغو باندې ترجمه کړي. نو دا ډېره زیاته مهمه ده چې پوه شو که آیا موږ ټکنالوژۍ ته ضرورت لرو که نه لرو. بله مهمه خبره دا ده چې کوم ډیټا کلکشن شوی دی، یعنې کومه ډیټا کلکشن چې څوک په دې باندې چې د څوک انټر کوي، مثلا د ډیټا بیا څوک د ډیټا ارګنایز کوي او اګریګیټ کوي، کمباین کوي سره د ډیټا، او بیا به څوک دا ډیټا انالیسیس د ډیټا کوي په حساب باندې. نو دا ډېره زیاته مهمه ده. او ځینې وختونه موږ تاسو لکه ما چې تاسو ته یا لکه سروې چې کوو، یا موږ تاسو انټرویو یا فوکس ګروپ کو، ډېره ډیټا جنریټ کړي په حساب باندې، او هغه ډیټا تقریبا کوالټیټیو ډیټا وي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو باید یو مشخص کس چې ډېر اکسپیرینس ولري په انالیسیس کې، موږ تاسو باید هغه ولرو چې څو هغه کانټینټ په سم شکل باندې انالیسیس کړي، او که نه وي د موږ تاسو کومې خوارۍ چې دي هغه ډیټا څنګه ده ضایع ده، په حساب باندې په درد نه لګي. بله زیاته مهمه پوښتنه دا ده چې can we do it، لکه موږ د کوم فعالیتونه چې مخته وړو، د مثال په ډول کوم ډیټا کلکشن میتود چې موږ تاسو انتخاب کړی دی، څه رقم ډیټا ټولوو، څوک به ټولوي، په کوم وخت کې، او مثلا د ډیټا سورس هم څوک دی. نو په آخر کې دا پوښتنه ده چې آیا موږ کولی شو، د مطلب دا دی چې آیا موږ تاسو ریسورسز په لاس کې لرو که نه لرو. د ریسورسز نه ما مطلب چې دی هغه وخت دی، پیسې دي او تجربه ده. کوم میتود مثلا غوره دی، کوم میتود موږ تاسو ته ارزانه تمامي ساده دی، د مثال په ډول یعنې ډیټا کلکشن په ساده شکل باندې کلی شي، کوم میتود ډېر پیچلی دی موږ ته قیمته تمامي په حساب باندې، یعنې موږ تاسو ډېر ریسورسز مصرفي. لکه د مثال په ډول باندې د لابراتوار میژرمنټ، یعنې هغه موږ تاسو ته که د مثال په ډول موږ تاسو یو تجربه کو په ساینس کې، او هغه د لابراتوار ضرورت یې ورته، نو موږ ته ریلایبل یا د باور وړ ډیټا به موږ ته په لاس راکړي، ولې هغه به ډېره قیمته موږ تاسو ته پرېوځي په حساب باندې. نو ډېره زیاته مهمه ده چې پوه شو چې موږ څومره پیسې لرو، څومره وخت لرو، او څومره اکسپیرینس یا ټرین کسان لرو چې موږ تاسو ته
ډیټا جمع وري کړي دا ډېره زیاته مهمه ده. نو دا و د نننۍ ورځې درس، تر بل درس پورې د خدای په امان.